السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو الله تعالی دې وکړي چې تر جوړ سي او د صحت مې په پرتن وي. ډیر زیات درته مبارک وي. ډیر زیات مبارکي درته وایم. په اف جی کوین سیستم کې یو داسې ګزینه اضافه شوله چې تاسو کولای شئ د نړۍ ګوټ څخه تاسو ځان ته ټیم جوړ کړئ. مخکې به تاسو غوښتل چې موږ له نړۍ څخه ځان ته ټیم جوړ کړو، خو تاسو ته داسې یو ګزینه اضافه شوله چې تاسو کولای شئ د نړۍ ګوټ څخه تاسو ځان لپاره ټیم جوړ کړئ. دا ګزینه څه ده، څنګه کار کوي او څنګه موږ ترې استفاده کولای شو، مکمله طریقه په دغه ویډیو کې زه تاسو ته ښیم ملګرو. مخکې له ویډیو شروع کولو څخه که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، زنګ ته نه کیږئ، آل انتخاب کړئ تر څو زموږ نوې ویډیو ټول مخکې تر تاسو ته ورسیږي. او ملګرو تاسو په خپل اکاونټ په اپلیکیشن کې یا هم په ویب سایټ کې راخلاص کړئ او دغه پروفایل باندې ورته کلیک واخلئ. دلته چې ورته کلیک واخیسته تاسو ته یو ګزینه ښکاره شي یا هم یو اپشن به درته ښکاره شي د سپانسر والټ په نوم باندې. دلته چې تاسو کلیک ورته واخیسته تاسو ته دغه ګزینه راوړي. دغه ګزینه ډیره زیاته مبارکي زه تاسو ته وایم دا څنګه کار کوي او څنګه موږ په دې کې سیټینګ کولای شو. تاسو ملګرو دغلته د نړۍ ګوټ ته تاسو خپل بونس ورکولای شئ، تاسو ورته خپل بونس جوړولای شئ او تاسو بیا ځای ګروپونو کې اعلان کوئ چې تاسو ما د لینک څخه چا اکاونټ جوړ کړ زه هغه ته 1 لک اف جی کوینونه بونس ورکوم، یا زما له خوا کمپنۍ هغه ته 1 لک اف جی کوینونه بونس ورکوي. چې زما ریفرل کوډ څخه اکاونټ جوړ کړ کی وای سی تر سره کړل، مقصد رقم تاسو هر رقم بونس ورته جوړولای شئ. زه راځم اوس تاسو ته دغه طریقه خیم چې تاسو څنګه کولای شئ بونس ورته جوړ کړئ. دلته انالایز کیږي دغه مکمل انالایز دي، دلته تاسو ته هر څه ښکاري په دغه ځای کې. نو خو فی الحال نو دا نور هم جوړیږي. دغه ترانسفر برخه ته لمړی راځو. ترانسفر برخه ته چې راغلو دلته تاسو ورته اف جی کوینونه را ترانسفر کولای شئ د خپل د اف جی کوین والټ څخه. دلته به تاسو ورته اف جی کوین اماونت ولیکئ، څومره مو اف جی کوینونه چې ورته لګئ د ترانسفر برخه باندې کلیک واخلئ، تاسو ته اف جی کوینونه راولېږل شي لکه څنګه چې ما ورته د غزر کوینونه را لګلي دي. یو خبره په یاد سره ولرئ چې تاسو کوینونه ورته ترانسفر کړل، دغه د اسما یوزر یو کوینونه ورته ترانسفر کړی دي، تاسو بیرته د دې ځای څخه نشئ لګلای، د دې ځای څخه بیا نشئ لګلای. دغه کوینونه تاسو بونس کې د استعمالي کې تاسو چې بونس جوړ کړی تاسو ټیم ته ورکول کیږي حتما ان شاء الله. دغه ځای څخه تاسو بیا نشئ بیرته لګلای، تاسو ورته ولګئ. نو تاسو چار څومره بونس جوړوي هغه مره کوینونه ورته لګئ. مثال په ډول باندې تاسو غواړئ لاس نفر ته بونس جوړ کړئ، 1 لک اف جی کوینونه نفر ته ورکوي، تاسو ورته 1 میلیون اف جی کوینونه راولګئ. دلته په پرته وي در سره نو ترڅو تاسو په لینک باندې څوک اکاونټ جوړوي تاسو ورته شرط کیږي بس نو هغه ته 1 لک اف جی کوینونه ورکول کیږي. نو ترڅو تاسو بیا نشئ کولای دغه ځای څخه کوینونه بیرته اف جی کوین والټ ترانسفر کړئ. دلته در سره پرته وي تاسو ټیم لپاره دا یو بونس ده. نو تاسو راځم سیټینګ طریقې درته خیم د پیر لیول باندې تاسو ورته کلیک واخلئ. دلته تاسو 12 لیولونو ته بونس کیښودلی شئ، 12 وړه ټول لیولونو ته تاسو کولای شئ بونس کیږي. هغه څه رقم ته کیښودلی شئ، مثلا هر لیول چې تاسو غواړئ هغه ټیک مارک کوئ، دغه ټیک مارک کوئ. مثلا د 3 لیولونو ته مثال په ډول باندې زه بونس کړم او دلته ورته لیکم دغه ځای کې چې مثلا هر چا چې زما په لومړي لیول کې اکاونټ جوړ کړ هغه ته د 10,000 یا 1 لک اف جی کوینونه ورکول شي، یا مثلا 1000 اف جی کوینونه یا 10 اف جی کوینونه ورکول شي. دویم لیول کې چې ما پسې چا اکاونټ جوړ کړ هغه ته د 1500 کوینونه ورکول شي. دریم لیول کې چې ما پسې چا اکاونټ جوړ کړ هغه ته د 300 کوینونه ورکول شي. دغه ما ټیک مارک کړل، دغه درې وړ لیولونه ما فعال کړل. مثال په ډول باندې راځم دغه برخه ته، دلته چې کله راغلم دلته دغه ورته ټیک مارک کوم، دغه ورته ان کوم. دا چې ان کړم مثال په ډول باندې چې کوم کس چې زما د لینک څخه اکاونټ جوړ کړي او کی وای سی تر سره کړي بیا د ورته بونس ورکول شي. کی وای سی نه تر سره کړي هغه ته د بونس نه ورکول کیږي. دا چې ما کله ان کړل او دغه چې تاسو راشي دغه تاسو ورته اکاونټ انتخابولای شئ، مثلا آل کنټری، مثلا د نړۍ ټول هیوادونو ته تاسو بونس ورکوي کنه صرف تاسو د لیست ورته ورکوي. مثلا په لیست کې تاسو کوم هیوادونه انتخابوي، مثلا دغه تر راځم لیست ولا او دغه برخه تر راځم دلته ورته سرچ کوم. مثال په ډول باندې افغانستان، یعنی صرف افغانستان ته ورکول شي یا د ایران ته ورکول شي. نو دغه سه هیوادونه تاسو ورته دلته خپل خوښه هم انتخابولای شئ. او دغه دریم اپشن چې په دغه ځای کې ده دغه تاسو ورته انتخابولای شئ چې مثلا دغه هیوادونو ته صرف نه ورکول کیږي یا ایران ته یا افغانستان ته یا دغه هیواد نور ټول هیوادونو ته ورکول شي. دغه سه هم تاسو ورته انتخابولای شئ. او کله نړۍ ټول هیوادونه غواړئ نو بیا د لومړی اپشن ورته انتخاب کړئ چې د نړۍ هر هیواد څخه تاسو پس اکاونټ جوړ شو هغه هیواد ته د بونس ورکول شي. او دغه لاندې بل ګزینه چې ده دا ډیره ښه ګزینه ده چې کله تاسو ان کړئ دلته تاسو ورته لیکلی چې مثال په ډول باندې هغه چاته د بونس ورکول شي چې ما پس اکاونټ هم جوړ کړ، کی وای سی تر سره کړ، کی وای سی تاسو پورته اپلوډ کړی ده او دلته تاسو ورته اماونت ولیکئ، مثلا 1,00,000 اف جی کوین سټیک هم تر سره کړ بیا ورته اف جی کوین زما څخه بونس ورکول شي، یا یو میلیون تر سره کړ یا 10 میلیون تر سره کړ. مثلا زه لیکم غړ بونس جوړوم، زه بیرته شاته راځم زه غړ بونس جوړوم. مثال په ډول باندې صرف لومړي لیول ته زه غواړم غړ بونس جوړ کړم، مثلا لومړي لیول ته د نور دوه ټیک مار استکوم. دلته لیکم پکې 1 لک اف جی کوین، مثلا 1 لک اف جی کوین زه بونس ورکوم چې هر چپ ما پسې کی وای سی تر سره کړ او په ما پسې دغلطه 1 میلیون یا 2 میلیون اف جی کوین سټیک هم تر سره کړ، 2 میلیون اف جی کوین سټیک تر سره کړ، کی وای سی تر سره کړ، بیا د زما له خوا ورته 1 لک اف جی کوین بونس ورکول شي. که چیرته سټیک نو تر سره کړی نو دغه ګزینه د دې لپاره ده چې تاسو یې ان کړئ. که چیرته سټیک نو تر سره کړی نو بیا د زما له خوا ورته بونس نه ورکول کیږي. نو هر کله چې دغه سیټینګ ټول تاسو برابر کړ دغه سیو سیټینګ باندې تاسو ورته کلیک واخلئ، د سیو سیټینګ باندې نو تاسو ټول سیټینګ چې دا هغه به سیو شي. او که چیرته بیا غواړئ چې تاسو یې غیر فعال کړئ بیرته تاسو بیا راشئ دغه اپ کړئ او دغه هم اپ کړئ در سره او بیرته بیا دغه لیول برخې ته راشئ دغه ټیک مار هم ایسته کړئ نو تاسو هغه چې د بونس چې د هغه به غیر فعال شي بیا به فعالیت نه لري. نو دغلته تاسو چې کوینه چورته ترانسفر کړی وي، مثال په ډول باندې ما اوس د 1000 کوینه ترانسفر کړی دي، زه نشم کولای دا بیرته دې ځای نه ولګم، دې باندې زه کولای شم ځان لپاره اوس بونس جوړ کړم، بونس به جوړوم که زما د لینک د لارې هر څه په لومړي ورته اکاونټ جوړ کړی یا دویم کې دریم کې څلورم کې ته دولسم کې زما لخوا مثلا دومره جی کوینه بونس ورته ورکول شي. هغه کس دې ورکول شي چې کی وای سی تر سره کړی وسی، کی وای سی نه تر سره کړی هغه ته نه ورکول کیږي. لکه تاسو چې مخکې خدل چې دغه ان کړی د کی وای سی منور کوي چې مثلا کی وای سی دی پای تر سره کی او دا چې ان کړی دغه دې منور کوي چې مثلا دلته تاسو انتخاب کړی چې ما پسې دومره سټیک تر سره کړی بیا د ورته بونس ورکول شي، کی وای سی تر سره کړی دومره سټیک تر سره کړی بیا د زما لخوا ورته بونس ورکول شي. او دا ګزینه هم ان شاء الله درو پیژندل چې دغه تاسو کولای شئ
هیوادونو په خپله خوښه ورته انتخاب کړي. ښه ملګرو د دغې ګزینې بیا هم مبارکي درته وایم. دا د بونس جوړولو طریقه چې تاسو اوس په خپله خوښه کولی شئ خپل ټیم ته بونس ورکړئ او ورته جوړې کړئ. تر بلې ویډیو موږ ته اجازه راکړئ. د الله په امان.